چې کله اخیری عشره شروع شي او شلم ورش معتکفین جمعات تراشی او بستر راوړي او جمعات کې پریوزي ډیر خلق پلکونو خلق اعتکاف تکینه اخیره عشره کې یو ځای کې او بل ځای کې بعضې ځایونو خانقاهونو کې 20,000 او 1,000 خلق اعتکاف تکینه د ټولو معتکفینو نه تپوسو کته څه کوي لږ شپې به وایي زه جومات کې روڼوم او ناست به ته ورته وایې څه دپاره وی دې لسو شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي هغې شپې ته ناست یم دا لیلة القدر به صرف دا به معتکف مومینو چې کوم سړی معتکف وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو دا قرآن کریم دا ختم پا مقرا جمع شوی قرآن کریم دا اللہ کلام تراو کی اختتام تا ورسیدو دا قرآن کریم دا ویلو اسی فضیلت وی خوچی ہر کلی سڑے پا مانزکی وی او پا ولاڑی وی دا دی دیر لوی فضیلت او ثواب او اجر دے اللہ تبارک و تعالی دیر لوی احسانو کو چی منگا و تاسو تی دا قرآن کریم ختم را نصیب کو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مونگ نازل کڑے دے دا قرآن کریم پشپا دا قدر کی مونگ قرآن کریم را نازل کڑے دے پا لیلۃ القدر کی وما ادراک ما لیلۃ القدر ویتا تسپتا دا چی دا لیلۃ القدر دا شپی سو فضیلت تے دا صدا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر دا لیلۃ القدر چی دا دی یویش پی عبادت دا زر میاشت دا عبادتنا افضل دا پکال کی یوش پرازی پر رمضان المبارک کی او پا اخیر عشرہ کی یوش پرازی چی اغیت لیلۃ القدر وائی